یو خبره ډیره زیاته مشهوره ده، شاید چې تاسو ته هم د دې خبرې آگاهي وي چې پخوا به کم بادشاهانو یا به کم امیران خلکو که 100 کاله والے مخکې که 200 کاله مخکې والے یا یو 30-40 کال مخکې والے، نو چې کم مالدار خلک به هغه به د غریبانانو خلکو یا د غریبانانو نوکرانو یا د هغې سره سره چې کم بیچاره لاچاره خلک به نو د هغې نونه به چې کومه دي هغه به یې ګډولې په خپل میدانونو کې او په خپلو بیټکو کې به چې کومه دي هغه ګډولې ځان ته، په هغه به یې ډانسونه کول او دوی به شرابونه څښل. نن هغه وخت دی، یقین وکړئ هغه وخت دی چې هغه خبره الټه ده. نن د هغه مالدارانو نونه، د هغه مالدارانو ښځې، د هغه مالدارانو د کور زنانه راځي په ټیک ټاک باندې ګډېږي. د هغه خلکو چې پخوا به د غریب خلکو ګډولې، د غریبو خلکو، د بیچاره د بیوسه خلکو نونه، د هغوی ماشومان به ګډولي، نن د هغه بچی را لګي او هغه په ټیک ټاک باندې جسم څه کوي، نمایش کوي، جسم خرڅوي. او دویمه خبره، په ټیک ټاک باندې زه نن سبا وینم دا خبره چې کومه ده دا ډېر زیاته اوچتېږي، روانه ده، سیوا کېږي. دا کار دا وایرس چې کومه ده دا ورځ تر ورځه سیوا کېږي. د ټیک ټاک کنټنټس خو د کتلو نه دي. دویم فیسبوک چې کومه دی هغه هم داسې د خلکو شرمو چې د سوشل میډیا کم پلیټ فارم چې کومه دی هغه مونږ ته راغلی دی د پاکستان ته، هم دې خلکو د ټول نه مخکې شرمولی دی پاکستان دی خلکو. که هغه قوم تاسو وګورئ چې د قوم چې کومه دی پنجابی د غیرت او د حیا صفت کوي، انګریزي د غیرت او د حیا صفت کوي، د ننګ او د بهادرۍ، د هغه قوم جنکې او الکان چې کومه دي د الکانو نه خسرې جوړې شوې او د جنکو نه چې کومه دي الکان جوړ شوي. نن که تاسو وګورئ 12 کال 16 کال 10 کالو ماشوم به وي، میک اپ به وکړي، غټې غټې ایفونې به ورسره 3 کیمرو والا ورسره وي، ګاړی به ورسره ښه مضبوط ورسره وي، پیسې به ورسره ښه مضبوطې ورسره وي، او یو غټ میلو به ورسره روان یې لکه دا دې څه دی، یاره دا مې جانان دی. ای ستا په جانان باندې لعنت شه او په تا لعنت شه. ستا دې عمر ته وګوره او د دې عمر ته وګوره، تاسو د کوم مقصد دپاره راوځئ شوي وئ. دا تپوس دې په کور کې پلار چېرې نه دی کړی، نه یې ترور چېرته کړی دی. ښه به ویني چې د پلانکي سړي سره د پلانکي زما زوی زما رور چې کومه دی هغه ګرځي، د دې همزولی نه دی، د ده سره دا ګاډی کوم طرف نه رالی، د ده سره دا موټر، د ده سره دا آیفون، د ده سره دا پیسې د کوم طرف نه رالی، د دې تپوس نشته. یعنې د افسوس خبره ده که نه ده؟ درېیمه خبره دا ده چې د قومي لوط دغه چې کوم د لوط علیه السلام قوم به چې کوم کار کوو هغه شیز روان دی. او زه داسې وینم الله تعالی دې دا زما خبره دروغ کړي که نه رښتیا دې نشي، خو داسې محسوسومه زه چې آینده وخت کې به دا چې کوم ماشومان دي یا دا چې کوم میل دي دا به خلک ځان ته واده کړي، ځان ته، او دا چې کومې زنانه دي، دا چې کومې جنکې دي، یا مطلب چې کوم فیمیل دي، دا به چې کومه دی دله به مکمل ختم، دا به چې کومه دی چوټي کړي او دغه هلکانو ته به چې کومه ترجیح ورکړی شي. دا خبره ما ته محسوسیږي، دا حالات داسې ډېر په افسوس سره دا خبرې کومه. دا خبرې ما ته زیب هم نه راکوي چې داسې قسمه خبرې په دې باندې وکړم، خو د بده مرغه د سوشل میډیا هر پلیټ فارم ګنده شو، هر پلیټ فارم چې کومه دی تباه و برباد شو، هم د دې خلکو د وجې نه. په هر پلیټ فارم باندې به فحاشي ګوري، کنزل به ګوري، صحیح ده جی، مور خور د خلکو کنزلی کېږي، صحیح. نو ډېره د افسوس خبره وه په دغه د وجې نه چې کومه دی ما مهمه وګڼله چې تاسو سره دغه ویډیو شریکه کړم. نو که ویډیو م خوښه شوي وي مخکې چې کومه دی که ویډیو م خوښه شوي مخکې شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. دغه یو پیغام مو تاسو ته مې درکو. ډېره مننه، ډېره شکریه جی.